یا پتی لیزوازو فی سون نی. کم کم پرنده لانه خود را می سازد. په لږ لږ یا په رو 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 مرغه یا مرغۍ خپل ځال جوړوي. یعنی په دا معنا چې ستر یا غټ یا مثلا د تاسو پلان د تاسو پروژه چې ده د صبر سره او قدم په قدم سر ته رسیږي. یعنی چې دلته لیکلي د کارهای بزرگ با صبر و قدم به قدم انجام می شود. زه غواړم چې نن تاسو ته د فرانسوي ژبې څلور هغه ډیر مهم فعلونه معرفي کړم چې په روزمره خبرو کې، په ګرامر کې، په لیکلو کې، یعنی په هر یو مهارت د فرانسوي ژبې کې که تاسو وغواړئ دغه څلور فعلونه حتما استعمالیږي. یو استعمالیږي، نه چې څلور په ګډه راځي، یو نه یو د دې څلورو نه حتما استعمالیږي. نو زه غواړم چې تاسو دغه فعلونه ډیر په یعنی جدي ډول او مکمل مو باید د حفظ نه وي. یعنی که د هغې ګردانونه دي، که د هغې تلفظونه دي، که د هغې املا ده، یعنی هر هغه باید د دې څلور فعلونه مو ښه صحیح زده وي چې تاسو وکولای شئ حد اقل کم از کم 80% فرانسوي کې مخته یې چې دا څلور فعلونه مو زده وي. نو سلامونه او نیکې هیلې. د هغې نه مخکې چې زه دا فعلونه شروع کړم، زه غواړم چې دغه ضرب المثل چې ده دلته دغه مونږ ډیلیټ کړو تر څو چې وکولای شو خپل کارونه ځای ولرو، تر څو چې مثالونه پکې ورکړو. زه د مکمل ډیلیټ کوم. زه غواړم کنه چې تاسو ته د هغې څلور فعلو د جملې نه یوې نن تاسو ته وښیم چې هغه یو فعل چې ده یعنی د هغې څلور د جملو نه یوې چې ده être یا هم بودن، چې تاسو دلته ګورئ په دغه لیست کې چې دلته یې د دې فعل دپاره هم ما تاسو ته ضمیرونه هم صرف مې لیکلی دی او هو تلفظو سره مې لیکلی ده، په پښتو مې ترجمه کړی دی او په دري باندې همچنان، چې تاسو وکولای شئ په اسانه د دې تلفظ زده کړئ. د دې املا حتما باید زده وي او هر یو ضمیر ته مو باید زده وي املا سره او پوه شئ چې کوم ضمیر سره صرف کیږي. je suis، زه یم، من هستم، تو ای، ته یې، تو هستی، ایل یعنی مثلا د سړیو دپاره استعمالیږي، ایل چې ده د ښځو دپاره استعمالیږي. په دا معنا که نه چې مثلا هغه سړی یا مثلا هغه هلک یا هغه ښځه یا هغه انجلۍ، هغه دی، هغه ده، او است، نو سم، موږ یو، ما هستیم، وو زد، تاسو یاست یا شما هستین. ایل بیا هم هغه سړی چې مثلا یعنی یو څو نفره سړی دی، یا ایل هغه څو نفره چې مثلا ښځې سره یو ځای دي یا جنۍ سره یو ځای دي یا ګروپ ده، هغې ته بیا د دوی جمع حالت استعمالیږي. خو که کله په یو ګروپ کې یو سړی و یا یو هلک و، نوره ټولې جنۍ وي یا مثلا ښځې وي که نه، هغوی ته بیا مونږ ایل استعمالوو، یعنی هغوی ته بیا ایل استعمالیږي جمع حالت کې، چې وایي هغوی دی، آنها هستن. اوس د دې دپاره چې په دغه باندې ښه پوه شو، زه غواړم تاسو ته یو څو مثاله درکم او یو وړوکي غونته کارخانګي هم په آخر کې چې بیا تاسو هم د باقي هغه ته باقي ضمیرو ته یې مثال جوړ کړئ. خو زه غواړم اول یو رنګ انتخاب کم چې مونږ وکولای شو د دوی په منځ کې یو فرق راوړو. زه غواړم چې دلته دغه په یو رنګ باندې تاسو ته جدا کم. دغه نارنجي رنګونه چې دي که نه، دغه ټول د مونږ صرفونه د دې دپاره زه داسې خانګانو کې جوړوم چې تاسو ته ښه حفظ پاتې شي د تاسو په حافظه کې. اوس زه غواړم چې دې دپاره مثال ورکم. نو د مثال ورکولو دپاره زه غواړم دا شین رنګ استعمال کم، دلته ولیکم. دلته یو وړوکی اسم ورکم ځکه غواړم چې یو 2 یا 3 مثاله درکم.
غواړم چې د ژو دپاره یو مثال درکم. ژو یعنې زه، او زه نه غواړم چې نن د دې په هکله ډېر معلومات یعنې مثلا ډېرې خبرې وکړم ځکه هغه ځان ته بیا خپله یو درس لري. مثال زه چې یم که نه لیکم ژو سوی، زه یم je suis étudiant. او دلته په وړه خانه کې یو اویم ورکومه ځکه چې زه یم که نه زه یو جنۍ یم او زه وایم چې je suis étudiante، نو دې دپاره دغه تی چې ده دغه استعمالیږي. زه د دې رنګ بدل کړم چې تاسو ته یې وښیم. دغه تی چې ده که نه دغه چې زه کله یو جنۍ یم زه غواړم چې étudiante ووایم، دې دپاره دغه تی تلفظ کیږي، وایم je suis étudiante. خو که کله یو هلک ووایي je suis étudiant، بس تر د دې نه پرې وایي تی نه وایي او اویم نه ور اضافه کوي ځکه چې هغه یو هلک ده. ځو بل مثال ته چې زه غواړم یو بل مثال دپاره بل رنګ استعمال کم. دا رنګ به استعمال کم. نو لیکم nous sommes استه چې هغه nous sommes amis. موږ سره یعنی خپلو منځو کې موږ سره دوستان یو که نه، موږ د یو بل دوستان یو که نه. nous sommes amis. ودرېږه چې رنګ مې په ویره نشي چې یو رنګ هم بدل کم. دې دپاره به کوم رنګ واخلم چې دا سور رنګ به استعمال کم. لیکم چې ils sont fatigués. اوس غواړم چې یوه بله خبره تاسو ته وکم، خو چې خبره مې اوږده نشي لږ یعنې ډېر وړوکې غوندې تشریح درکوم، بیا کوم وخت بله ویډیو کې بیا د دې مکمله تشریح درکوم. اول غواړم دغه زرزري رنګونه یو استعمال کم تاسو سره یو ځای یم امتحان کم چې څه رقم ته ده. دغه اس چې ده که نه دغه خو دا بیخي دې ته د دې رنګ ته ور نږدې شولو. دغه رنګ باید بدل کم که نه ښایسته رنګ یې و. کوم به یې واخلم؟ دغه یې صحیح ده و، در ده یې وګورم. اس چې ده که نه ایل یعنې په دا معنا چې مثلا هغوی یعنې یو جمع حالت ده. نو دې دپاره چې مونږ وښیو چې هغوی فتیګې دي یعنې هغوی ستړي دي، یا مثلا په فارسي کې وایي خسته هستن، نو دې دپاره مونږ وایو چې فتیګې خو دغه لیکل دي او په دغه آخره کې دغه اس چې ده دا د دې دپاره اضافه شوی دی چې دلته دوی جمع دی کنه، دوی چې دی ډیر دی کنه. که دغه ایل بدون د دې اس نه وای کنه تنها یو ایل وای یعنی په دا معنا چې تنها یو نفر وای، نو مونږ ویل چې ایل فتیګې. بیا نو ای سره دام بدلیږي، دام بدلیدلو دغه بدلیدلو او دغه کېدلو ای، او دغه دلته فتیګې هم اس نه خوړلو. نو دې دپاره دغه چې د دې جمع حالت وښیي نو فتیګې یو اس لري. او دغه بیا هم خپله یو درس ته چې د دې په هکله بیا هم خبرې کوو. او تاسو دوستانو نه غواړم چې دغه باقي فعل دغه باقي ضمیر دپاره تاسو په کمنټونو کې یو مثال ولیکئ. ښه وخت ولرئ. مننه.